له پاکستان څخه راستانه شوو افغان کډوالو ته په کابل کې موقتي پنډغالی جوړ شوی ترڅو راستانه شوي کډوال پکې د آرام او سکون ساه واخلي. دا د کابل په شمالي ترمینل کې د افغان کډوالو پنډغالی دی. په دغه پنډغالي کې د کډوالو لپاره صحي اوبه، خوراکي توکي، د سرپناه خیمې او روغتیايي خدمات وړاندې کیږي. راستانه شوي افغان کډوال له اسلامي امارت څخه خوښ دي. په خبره یې له هغې ورځې چې له پاکستان هیواد څخه راستانه شوي له هیڅ ډول ستونزو سره نه دي مخ شوي. په وینا یې له تورخم څخه تر کابله په دولتي موټرو کې را انتقال شوي دي. په اوله غرمه باندې پرون موږ دلته رالو، دونه ډوډۍ یې راکړه چې والا د ماشومان نمځاپش او ماښام بیا دغسې زه سهار چای مونږ شین چای خورو، شیدو چای عادت نه لرو. بیا لاړم چای مې د هغه نه راوړ شین چای او نور موږ ته دغه نه تکلیف چې تورخم نه راوختې یوه شپه مالته کړې ده. د امارت خلکو موږ ته گاړی راکړو، ته کابل یې ورسولو تورخم نه. پذیرایی بود، نان بود، هر چیز بود، فرایمان بود، هیچ چیز کمی نبود. دیگه که در بولدک سنی آمدیم قندار، از قندار بغل دما گاډی ها گرفت داخلش انداخت دیگه تا اینجا آمد. اینجا دو شب تا اینجا خدمت میکنن. خوب خدمت کرد برای ما، الحمدلله. هر چیز زیاتی هست که نان. په ورته مهال د یاد پنډغالي مسؤلین وایي د اسلامي امارت د مسؤلینو له لوري ورته هدایت شوی چې د افغان کډوالو هرې ستونزې ته پر وخت رسیدګي وکړي. دوی همدارا زیاته کړه د کډوالو هر ډول مرستې ته چمتو یو. د دې لپاره د خوراک، د چکاک، د هر څه لپاره ټول خدمات ترتیب، حتی ډاکټران دلته تقریبا صحت ولا منې غږ وکړ و تو پورې ډاکټران دلته د دوی مهاجرینو لپاره راولېږل. د دغه ځای لپاره د 3 ورځو لپاره د دوی هر رقم خدمت د دغو مهاجرینو کیږي. که هر څه مشکل وي دلته به هیڅ مشکل به دلته نه پاتې کیږي، ځکه په موږ باندې بار بار مشران دا امر کوي، غږ کوي چې د دوی هر مشکل ته ځانونه ورسوي او د دوی مشکل حل کړي. دلته باید مهاجرینو ته هیڅ رقم مشکل نه وي او موږ هم دا کوشش کوو چې دلته مهاجرینو ته هیڅ رقم مشکل پیښ نه شي او د دوی مشکل حل شي. ځایي سوداګرو هم د افغان کډوالو په پالنه کې هیڅ دریغ نه دی کړی. په هره برخه کې د کډوالو لاسنیوی کړی او هغو ته یې تر خپلې وسې خدمات وړاندې کړي. د سوداګرو په خبره تر هغه پورې چې افغان کډوال یاد کم ته راستنیږي موږ د دوی هر ډول خدمت ته چمتو یو. کوم مهاجرین چې دلته راغلي دي د دوی که روزانه هر څومره اوبه پکاري، زیاتې وي کمې، شپې ورځې، ما د دوی مسؤل سره چې مولوي صاحب لایس دی هغه سره رابطه کړې ده او زه کولی شم چې دوی سره لاند پروت یم، دا صحي اوبه، پاکې اوبه دوی ته هره ورځ تهیه کوم. کله چې له پاکستان هیواد څخه د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ شروع شوه په تورخم او سپین بولدک کې یاد کډوال له تاوده هرکلي سره مخ شوه. خو تازه په کابل کې د یاد کډوالو لپاره یو موقتي پنډغالی جوړ شوی دی. دا په کابل کې د افغان کډوالو هغه کم دی چې له پاکستان هیواد څخه راستانه شوي. افغان کډوال به په دغه کم کې له لږ تم کېدو وروسته خپلو ولایتونو ته انتقالیږي. په دې کم کې له نورو خدمتونو ترڅنګ د روغتیا ټیمونه هم راغلي ترڅو یادو کډوالو ته په روغتیايي برخه کې خدمات وړاندې کړي. محمد عمران سرکوټوال، حریت نیوز، کابل.